ډیره موده مخکې خبره ده په یو ملک کې یو پاچا حکومت کوو چې ډیر زړسواندي رحمدل او انصاف خوښونکی و. پاچا د خپل محل نه بهر یو لوی صندوق ایښودی و. هر چا به چې کوم شکایت لاره هغه به په کاغذ ولیکل او په دې صندوق کې به یې واچول. پاچا به په هفته کې یو ځل دا صندوق خلاصو او د خلکو ستونزې به یې هوارولې. یوه ورځ پاچا صندوق خلاص کړ نو پکې یو داسې درخواست و چې یوې جینۍ لیکلی و. په درخواست کې لیکل شوی و: ای زما پاچا، زما پلار یو غریب کسان دی. هغه ستا له یو درباري څخه قرض اخیستی و چې اوس یې نشي ادا کولی. هغه درباري وایي چې که ستا لور زه له ما سره واده وکړي نو زه به ستا قرض معاف کړم، خو زه له هغه سره واده کول نه غواړم ځکه د هغه نیت ښه نه دی. پاچا هغه جنۍ او درباري دواړه راوختل. درباري ډیر چالاک و. پاچا ته یې وړاندیز وکړ چې موږ به پریکړه په قسمت کوو. هغه 2 کاغذي پرچې جوړې کړې او ویې ویل په یوې پرچې به واده او په ګلې به ازادي ولیکو. دا جنۍ به یوه پرچه پورته کوي، که پکې واده وه نو قرض به هم معافي او واده به هم نه کیږي. خو جنۍ په ځیر سره وکتل چې درباري په 2 کاغذونو باندې واده لیکلی دي ترڅو هغه هرومرو وادي ته مجبور شي. هغه جنۍ ډیر عقلمنده وه. هغه یوه پرچې پورته کړه او بې له دې چې ویې لولي سمسته یې په خوله کې واچولې او تیره یې کړه. پادشاه په حیرانتیا وپوښتل: دا دې څه وکړل؟ اوس به موږ څنګه پوهې شو چې په هغې پرچې کې څه لیکلي وو؟ جنۍ په مسکا سره وویل: صاحبه، دا خو ډیره ساده ده. کومه پرچې چې په میز پاتې ده هغه وګورئ. که په هغې کې واده لیکلی وي نو مطلب دا دی چې ما کومه خوړلې ده په هغې کې ازادي لیکلی وو. کله چې پادشاه پاتې پرچې وکتله نو پکې واده لیکلی وو. څرنګه چې درباري په 2 کې یو شی لیکلی وو نو هغه په خپل جال کې ونغښت او پادشاه ته ثابته شوه چې جنۍ رښتیا وایي. پادشاه د هغې په هوښیارۍ ډیر خوشحاله شو. د هغې د پلار قرض یې د شاهي خزانې نه ورکړ او درباري ته یې د دوکې ورکولو په جرم سزا ورکړه. سبسکرایب وکړئ او ویډیو لایک کړئ.